سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، ژوند کله کله مونږ ته دا راښیي چې رښتې صرف د وینې نه وي، بلکې د زړونو رښتې په ژوند کې کله ډېرې زورورې سي. دا خبره زه تاسو سره ځکه شیر کوم چې نن د یو داسې انسان ذکر له تاسو سره کوم چې دې دنیا د زړه نه دا انسان منلی نه دی، خو تر اخره وخته پورې د دې انسان چې څه یاران دوستان وو، هغو دا انسان یوازې پرېښی نه دی. دا انسان څوک دی؟ دا سفیان دی. سفیان یو داسې نوم دی چې په پښتو یو څو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده، خو ډېر کار یې په وینز کې کړی دی. خو د خپل کار به دومره په خوند کولی، دومره په ایمانداري او په خلوص به کولی چې د کتونکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. سفیان څو ورځې له مخه بیماره شو. د سفیان شاوخوا هېڅوک هم نه و، غربت بې انتها زیاته و، د اسپتال او د دارو د دوایانو پیسې نه وې ورسره. د ده سره چې کومو اداکارانو او د په وینز کې چې کومو اکټرانو کار کولی، دې ټولو ته چې دا پته ولګېدله چې سفیان بیماره سوی دی، نو فوراً د سفیان خواله ورغو او سفیان یې په یو ښه اسپتال کې داخل کړو. شپه ورځ یې وکړه د سفیان یې خدمت کول. سفیان څو ورځې له مخه ښه سو او له اسپتاله بهر ډسچارج سو. دې ملګرو سفیان کور ته راوستو، بیا یې هم پرېښی نه دی. سفیان به کله کله د سایل ځای ته، یو سیند ته یا نهر ته به له ځانه سره بوتی. دا ځکه چې د سفیان به فهم غلط سي، سفیان به خوشحاله سي. نو د یو مریض دپاره، د یو بیمار دپاره د خوشحالۍ انتهایی ضرورت. دې ملګرو یوه داسې موقع له خپله لاسه نه ورکوله چې هغه موقع یا په هغه چکر باندې د سفیان زړه ښه کېږي. خو د خدای یو جلا قانون دی، یو جدا قانون دی. الله تعالی وایي کل نفس ذائقة الموت. هر هغه انسان چې د ساه اخلي یا هر هغه شی چې په هغه کې ساه چلیږي، هغه به د مرګ ذایقه ضرور څکي. نو د سفیان هم وخت کم و، په دې دنیا کې رزق تمام شو او سفیان پاک ورسېدی، وفات شو. د سفیان دا دوستان کم چې به له دې سره په ډرامو او په وینز کې کار کولی، دې ملګرو سفیان بیا هم یوازې نه پرېښودی او تر قبره پورې ورسره و. سفیان د خیبر پښتونخوا په چارسده ښار کې په خانخیلې پل سره نږدې قبرستان کې یا دې ملګرو خاورو ته وسپارئ. ګرانو کتونکو، مونږ ته په دې کیسه کې، د سفیان په کیسه کې، دوه غټ سبقونه، دوه غټ نصیحتونه میلاویږي. یو دا چې سفیان یو څو ورځې له مخه د ده پلار پاک ورسېدی. نو سفیان په هغه وخت کې هم ډېر له غم سره جنګ کولی چې کله په ده باندې بیماري راغله، نو دې ملګرو سفیان یوازې پرې نه ښودی. ډېر ملګري په مختلفو ټیک ټاکو باندې راځي او هغه ټیک ټاک چې تاسو وګورئ، یقین ومنئ چې تاسو ټولو ته به جړا درسي. سفیان په مرګ د خپل کریکټر په ذریعه، د خپل کردار په ذریعه
د خپلې ناستې پاستې په ذریعه د ټولو ملګرو په زړونو کې ځای پیدا کړی. همدا وجه وه چې سفیان د ملګرو یوازې نه پرېښودی. دومه خبره ده چې مونږ الله تعالی دې معاشرې ته دې دنیا ته اشرف المخلوقات راستولی یو. په اشرف المخلوقاتو کې 3 جنس وي. یو جنس نر، بل ښځه، دریم خواجه سرا. خواجه سرا ته مونږ په دې معاشره کې هغه مقام نه دی ورکړی د کم مقام چې دا خلک طلبګاران وي. دا واحده کیسه ده چې سفیان له درېیمه نسل سره تعلق ولي، خو بیا هم د ملګرو په دنیا او په خپل هغه ملګرتیا کې ګټ ساتلی او تر مرګه پورې د سفیان خیال وساتئ. ګرانو کتونکو، مونږ ټولو ته پکار دی چې انسان به حیثیت انسان وګڼو، بیا که هغه میل وي، که فیمیل وي، که شیمیل وي. دا 3 سره په دې معاشره کې د ښه ژوند تیرولو حق لري. خو یوه ډیره د درد کیسه زما په نظر راغه، زما غوږو واورېدله. هغه دا چې سفیان کله اسپتال ته داخلېدی، په اسپتال کې ایډمټ کولی، نو د هغه اسپتال عملې دا وویلې چې دا مونږ په میل واټ کې داخل کو که په فیمیل واټ کې داخله کو. له ده سره چې کوم ملګري وو هغو ورته وویلې چې ما یې په میل واټ کې داخلوي او ما یې په فیمیل واټ کې داخلوي، بلکې د انسانیت په واټ کې داخله کوي. ګرانو کتونکو، له دې دا پته لګي چې زموږ معاشره و خواجه سرا ته په کم نظر ګوري. خو بهرحال کیسه به را لنډه کړو، مختصر به کړو. یو انسان پاته کیږي نه، هر انسان به د مرګ ذایقه ضرور څکي. دارنګه سفیان هم د مرګ ذایقه وڅکله. انا لله و انا الیه راجعون. دا دعا کوو چې الله تعالی د سفیان ته په جنت الفردوس کې ښه مقام ورکړي. ګرانو کتونکو، دا و د سفیان کیسه چې ما له تاسو سره شیر کا. پر بل ښه او خوندور پروګرامه پورې ما ته راکړئ اجازه. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. د خدای په امان.